د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ته د طالبانو غبرګونونه. د احمد مسعود د شعر په اړه طالبانو غبرګون ښودلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مرستیال ویان د احمد مسعود له نوم اخیستلو پرته پرون ایران ته د هغه توند غبرګون وښود او هغه یې خرڅلاو وباله. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي په یو ټویټ کې لیکلي، د پم دروازې ته تلل یو ناورین کار و. په خپله د پلورونکو لپاره لټون کول، د پلورونکو لپاره هیڅ لاره نشته. احمد مسعود یو ساعت وړاندې ایران ته په طنزیه ژبه لیکلي وه: آیا ما درته نه و ویلي چې چیرته ځم، چیرته چې پیژنې؟ یو بل ته د دغو ادبي ځوابونو د ټولنیزو شبکو د کارکوونکو پام ځان ته اړولی دی. بیا له بلې خوا د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود روسیې ته تللی دی. هلته یې د روسیې د دولت دوما له مرستیال سره وکتل. د سپوتنیک لیکلي، د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرون په مسکو کې د روسیې د دولتي دومال له مرستیال او د روسیې د عادل ګوند له مشر سرګي میرونوف سره په مسکو کې وکتل. دا خبرې د افغانستان سیاسي وضعیت او د حل پر ممکنه لارو چارو وې. احمد مسعود په دې کتنه کې ویل، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې سیاسي وضعیت خراب شوی، تروریستي سازمانونه او د نشه یي توکو قاچاق په هیواد کې وده کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.